ځکه د زنانې د ټولو څه مخکینۍ درجه د هغې د اصلاح دا ده چې سړی وعظ ورته وکړي، او که چیرې په وعظ باندې خبره نه کېدله نو بیا قرآن کریم یې وهجرهن فی المضاجع، دویمه طریقه دا ده چې بستره ځینې جلا کړي. او که چیرې دا طریقه هم ډېره نه وه کارګره، ځکه د بعضې زنانو په مزاج کې ډېره سرکشي، هغوی په دې خبره باندې هم څه اعتدال ته نه راځي، سیده لارې ته نه راځي، نو بیا خو قرآن کریم وایي وضربوهن، درېیمه طریقه یې دا ده چې بیا به یې وهې دا زنانه، بیا به ضرب ورکوي. لیکن د ضرب حد به څومره یې څومره به یې وهې، او پر کم عمل باندې به یې وهې، او په څومره زمانه کې به یې وهې، او په کم شکل باندې به یې وهې. د ټولو څخه مخکې خبره ده سړی به ډېر کوشش کوي چې دې حد ته خبره نه ورسیږي، یا د وعظ په طریقه باندې د هغې اصلاح وسي، یا د بسترې جلا کولو په شکل د هغې اصلاح وسي. در ډېره حده پورې هغه نهایت کوشش د سړي به دی چې دې خبرې ته حد نه ورسیږي چې ضرب ته ورسیږي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام حجة الوداع کې خطبه بیانوي، 1,25,000 صحابه کرام ناست دي، او د پیغمبر د زندګۍ آخرنی کال دی، او پیغمبر خپل وصیت دی امت ته پرېږدي. په هغه وصیت کې پیغمبر علیه صلات وسلام ډېرې خبرې وکړې، په هغې کې یوه خبره دا هم ښکاره کړه، علما ته دا ډېر بد عمل معلومیږي، دا ماته بد اخلاقي معلومیږي، دا ماته د غیرت خلاف معلومیږي چې د ورځې په سر کې یو سړی پر زنانه راغورځېدلی دی، او زنانه داسې وایي لکه مالک چې پر غلام راغورځېدلی، لکه یو حاکم چې پر مجرم باندې راغورځېدلی، او د ورځې په اوږدو کې زنانه پر سر باندې وایي او ډبوي، او چې کله د شپې وخت راسي د خپلو خواهشاتو د طرف ته برته د هغې و طرف ته رجوع کوي، او د هغې و طرف ته ځان مجبوره بولي. پیغمبر علیه السلام وایي دا ماته بد عمل را معلومیږي، دا ماته د بد اخلاقۍ عمل را معلومیږي، او زما د دې عمله څه په زندګي کې ډېر نفرت دی. نو ما درته ویل د ټولو څه مخکې خو پر دې خبره باندې ډېر زور کول چې نوبت دې حد ته نه ورسېږي، لیکن خدا نه خواسته که دې حد ته نوبت ورسېدی نو بیا به څنګه وایي. پیغمبر علیه السلام قرآن کریم وایي چې وضربوهن، قرآن کریم خو د ضرب اجازت کړی دی، لیکن پیغمبر علیه السلام وایي ضرب څنګه، ضربا غیر مبرح، داسې وهل به نه وي چې هغې د دې پر بدن باندې نشان جوړ کړي، او داسې وهل به نه وي چې هغې ودې ته تکلیف وله ورکړي. یعنې دا معنا چې هغې وهل به په دې اراده باندې نه کوي چې پر دې خپل خشم کاږي، په دې اراده باندې به نه کوي چې د دې سره زه بغض و عناد لرم، او په دې اراده باندې به نه کوي چې زه خو خاوند یم دا زنانه ده او زه زبردست یم او دا کمزورې ده. نه، صرف ما مخکې درته ویل د دې اصلاح به دې په نیت کې، د دې راګرځول به دې په نیت کې، او جعلي شکل تعدیبي طور او نفسیاتي طور به سړی ځان په خشم کې اچي، او یو داسې کار او یو داسې واری به ورباندې کوي چې د هغې په خاطر دا لږ د خوف او بیرې سره راسي مخامخ سي، او د هغې په خاطر دا د دې خپل عمل سره وګرځي. نو د وهلو شکل به هم ضربا، پیغمبر علیه السلام ضربا غیر مبرح، وهل به داسې چې د هغې پر بدن به نشان نظیم پیدا کېږي، او وهل به داسې چې د هغې په خاطر به دا په تکلیف او په پریشاني کې نه مبتلا کېږي.